خیرې که قبولې شي نو بیا به هم ته خفه او ځکه تاسو به کیدای شي لیدلی مې په ویډیوګانو کې دلته د جدي او سعودی دی او هغه ډېر مشهور دی انټرویو چې دا خلک ډېر یالي د عرب هغه په دقه شان کرسۍ کې پروت دی هغه خوځېدی نه شي هغه صرف خبرې کوي بس او دا ګوتې یې لږې ډکي معمولي دی ګوتو کې لږ حرکت دی نور دا په بدن کې حرکت نشته ښایسته ځوان اوس خو عمر زیات شوی دی چې څو کلونه پې واوړي نو هغه نه تپوس چې لکه ته د هغه د ملا دا تیرې مات دی او د هغې دلاسه هغه ټول بدني کار نه کوي نو هغه قصه وکړه چې ما سبق به وی سکول کې او د سکول نه پټ شوی وم چېرته تللی وم ملګرو سره ګرځېدم زما پلار خبر شو نو یې زما پلار ما ته وایي چې الله دا ملا ماته کړه بیا بل ورځ وایي زه لامبلو له لاړم د ملګرو سره نو دغه مصباح سویمینګ پول کې ما لامبل د برې نه مې راټوپ و ډېر اوچت ځي نه چې څنګه کته ورنم دې ځمکې سره چې ولګېدم زما په سر ولګېدم داسې هغې سره د ملا را تېر چې د هغه مات شو اوس پکې هېڅ نه کي خو ده ویلو یا الله د ملا تیرې مات کړه ټول عمر له بچی معذوره شو نو ته بله ده ته به د دنیا نه لاړ شي او هغه خیرې به درته قبولې شي بچی دې په غم کې پرېښه او هغه ته نقصان ورسېد نو خیرونه ځان لرې ساتئ او څه ورته کوئ دعاګانې الله یې زموږ د ټولو بچي نه کمله لوی کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د بچي د دین خادمان وګرځي الله دې د معاشري او د قوم خادمان جوړ کړي